بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره برخه کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو څه مناقب ذکر کړو، د هغه په اړه د علماو یو څه نظرونه مو ذکر کړو. په دې برخه کې به موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقوا او سخاوت ذکر کړو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته الله جل جلاله دومره لویه تقوا ورکړې وه، دومره به یې د حرامو او د مکروه حتی د هغې متشبهاتو شیانو نه ځان ساتو چې په کوم چا باندې به د ده قرضه وه، د هغه کس د کور سیوري ته به هم نه کېناسته. یو ورځ یو سړي باندې د ده قرضه وه، نو دی د خپلې قرضې د اخیستلو لپاره د هغه سړي کور ته ورغی. نو د هغه کور نه د بیدیا لمر ته ولاړ و، ډېره سخته ګرمي وه. یو کس په لاره باندې تېرېده، امام صاحب نه پوښتنه کړي چې ته د څه په خاطر راغلی دلته؟ نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي، وایي دلته مې په چا باندې قرضه ده، هغه ته راغلی یم. نو هغه کس ورته وایي، وایي دغه د کور د دیوال سیوري ته ودرېږه چې ته دغه لمر ته ولاړ یې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي، وایي د دغه کور په چښتن باندې د ما قرضه ده، هسې نه چې زه په سود کې وکیشم. هغه سړی ورته وایي څنګه په سود کې وکې کېږي؟ نو سیوري ته ودرېږه، په دې کې د سود څه خبره ده؟ نو نبی دی ورته فرمایي، وایي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کل قرض جرا نفعا فهو الربا. هر هغه قرضه چې نفع یې روونه وي، نفع یې جري وي، نو هغه سود دی. مثلا په یو چا د قرضه ده، ته د دې په خاطر د هغه نه نفع وخلي چې په ده باندې خدمات سم قرضه ده، نو دغه ګټه هر قسم ګټه اخیستل په دې باندې دا سود دی. نو هسې نه چې د ده دیوال ته کېنستل نو دغه په سود کې راشي. یو بله واقعه کې رسي، وایي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو مضارب ته یو څه پیسې ورکړې چې هغه د ده دپاره تجارت وکړي په هغې پیسې باندې. نو تقریبا د 10,000 روپۍ رختونه یې هغه کس ورته وخوسته، ده ته یې راوړه. کله چې رختونه ولټول ویې کته، نو په هغې کې یو رخت غیب جان و، هغه څیرې شوی و. نو امام صاحب دغه کس ته یې وایي دغه رختونه چې د کله خرڅول، نو هغه کس ته د غیب وښیه. نو هغه کس دغه رختونه ټول خرڅ کړو، امام صاحب ته یې پیسې راوړې، ګټه یې هم کړې وه او خپل سر پیسې هم اخیستې وې. امام صاحب پوښتنه ترې کړې، وایي هغه رخت چې غیب جان شوی و، هغه رخت غیب دی هغه کس ته وښوده؟ نو دغه کس ورته فرمایي د مضارب، وایي نه، هغه خو د مو نه هېر شو، همداسې مو ټول یو ځای خرڅ کړو. امام صاحب دغه ټولې پیسې د ګټې سره هر څه هغه صدقه کړې. دومره تقوا سخاوت الله جل جلاله دته ورکړی و. علما لیکي یو وخت د امام صاحب په علاقه په کلي کې یو پسه ورک شو. پسه ډېر ولټولی شو خو پیدا نه شو. امام صاحب ته د خبره ورسېده چې یو پسه چا غله کړی دی. نو امام صاحب پوښتنه وکړه، وایي د پسه ډېر عمر څومره وي؟ نو چا څومره وکړو چا څومره، خو یو شپون ورته ووایي، وایي اکثریت د یو پسه عمر هغه تر 7 کالو پورې وي. نو امام صاحب تر 7 کالو پورې د پسه غوښه نه خوړه، چې هسې نه چې دغه پسه زه هغه پسه غوښه وخورم کوم پسه چې غله شوی دی، د هغه چا کسبې ته راوستلی وي، په کسبه یې خرڅ کړي، نو زه د هغه غوښه ونه خورم. نو تر 7 کالو پورې امام صاحب هغه د پسه غوښه نه خوړه. یو بل رایه یې وایي امام صاحب په ځون دا لازمه کړې وه چې کله به ده د کلام په منځ کې، د خبرې په منځ کې په جایزه طریقه هم قسم وکړو، جایز و دته، خو بیا به هم 1 دینار دا صدقه کوو، هسې نه چې زه به د خبره کې خانث شوی وم. او چې کله به دې طریقه باندې دی خانث شو، نو بیا به هم 1 دینار صدقه کوو. او کله به چې په خپل اهل عیال باندې څومره نفقه کوله، صدقه به یې کوله، دغومره به ده پیسې هم صدقه کولې. حضرت وکیع رحمه الله فرمایي امام صاحب چې کله نوي جامې واغوستی، نو ټولو استازونو ته به یې په همغه قیمت باندې هر یو استاذ ته به یې جلا جلا جامې واغوستی. او کله به چې دته ډوډۍ تیاره شوه، نو تقریبا د هغه ډوډۍ 3 حصې به ده صدقه کوله او 1 حصه به ده ځون ته پرېښه. د ده بچی چې هغه حماد نومېده، نو هغې باندې چې کوم استاذ قرآن کریم ختم کو، نو هغه استاذ ته ده 1500 درهم هبه په صدقه باندې ورکړو. نو دا د امام صاحب یو لوی سخاوت او لویه تقوا وه. امام صاحب په باره کې فرمایي، وایي امام صاحب ډېرې کمې خبرې کړې، خو که کله به چا پوښتنه ترې وکړه، نو داسې به شروع شو، داسې خبرې به یې کړې لکه د علم یو دریاب چې راخلوص کړی شي. او د ده اکثریت داسې و
چې خندرویه غوندې و، معنا مسکی غوندې و، خو خندو د ده ډېره کمه وه، په ځیره خندو د ده ډېره کمه وه. او د خدای جل جلاله په مصنوعات مخلوقاتو کې مې ډېر تفکر کو، په هغې کې به بیا ډېر سخت یو غمجن غوندې و. او امام ابي یوسف رحمه الله وایي چې زه د امام صاحب سره روان وم، یو سړی بل ته وویل وایي دا هغه امام صاحب دی چې ټوله شپه نه ویده کېږي. نو امام صاحب وویل چې زما دې په خدای سره قسم وي چې بیان دې نشي زما نه هغه څه چې په ما کې نه وي، بلکې د ما نه باید هغه څه بیان شي چې هغه رښتیا په موږ وي. نو د دې نه وروسته به زه رښتیا ټوله شپه نه ویده کېږم. نو بیا علما لیکي وایي 40 کاله په ده باندې داسې تېر شو چې د ماخوستن په اودسه به ده د ګهیځ لمونځ کو. یحیی حمان هغه د خپل پلار نه روایت نقل کوي، هغه یې چې مو د امام صاحب سره 6 میاشتې ملګرتیا وکړه، دا ټول وخت د سهار لمونځ د ماخوستن په اودسه کوه، او هره شپه به چې د بیګا د قرآن کریم ختم شروع کو، تر ګهیځه به یو د قرآن کریم ختم ده کو. حضرت مصنی رحمه الله د حمید لمور د امام صاحب د زی پرورش کوونکي چې وه هغه یوه ښځه وه، د هغې ښځې نه دغه حضرت مصنی رحمه الله روایت کوي چې ده د امام صاحب د بیبي نه روایت کړی دی چې امام صاحب چې زما سره یو ځای والی شوی دی، د مو سره چې تر کوم وخت ده واده کړی دی، د شپې خوب یې نه دی کړی. په ویډي کې مثلا په دوبي کې به د ماسپښین او مازدیګر ترمنځ د خوب کو، او په ژمي کې به بیا د ماخوستن او ماښام ترمنځ په دې وخت کې به بیا د یو څه اندازه خوب کو، نیر به ټوله شپه د عبادت کو، خوب یې نه کو. حضرت یحیی ابن ایوب الزاهد رحمه الله امام صاحب ټوله شپه خوب نه کوه. حضرت عاصم رحمه الله وایي چې چې دومره لمنځونه به یې کول چې ډېره مضبوطۍ له وجې به دی په میخ نمداره و، داسې معنا چې هر وخت په لمونځه باندې ولور وي. امام ظفر رحمه الله یې چې ټوله شپه به خوب نه کوو، په یو رکعت کې به ټول قرآن کریم ختم کوو. اسد ابن عمر رحمه الله وایي 40 کاله یې د ماخوستن په اودسه د سهار لمونځ کړی دی، ده به په لمانځه کې دومره ژړل چې د همسایګانو به زړه ورباندې وسوځېده، او په کوم ځای چې دی دفن شوی و هلته ده 20,000 ځلې د قرآن کریم ختم کړی و. کله چې دی وفات شو، حضرت حسن ابن عمار رحمه الله ده ته غسل ورکوه، او دی وایي چې خدای جل جلاله دې تا ته مغفرت وکړي، ته هغه څوک وې چې مسلسل 30 کاله تا روژه ونیوله او 40 کاله تا د شپې خوب ونه کو. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو ورځ هغه فرمایي یو ورځ موږ د امام صاحب سره په مسجد کې په لمانځه ولاړو، د مسجد له چت څخه یو مار د امام صاحب په غیږ کې د امام صاحب مخې ته ورولوده، ټول خلک د جومات نه وتښتېدو. امام صاحب په لمانځه کې دومره متوجه و چې حتی خپل لمونځ یې مات نه کړو، صرف یې مار د خپلې غیږې نه لرې کړو او خپل لمونځ یې کړو. او دغه رقم حضرت خارجه ابن مسعود رحمه الله نه روایت دی چې هغه 4 ائمه کرام چې په یو رکعت کې قرآن کریم ختم کوو، هغه 4 کسان کې یو حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، بل تمیم دری رضی الله تعالی عنه، بل سعد بن جبیر رضی الله عنه، او بل امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و. او امام صاحب په رشا کې 15 ځله د قرآن کریم ختم کو، یو ختم د ورځې او یو ختم به د شپې کو. او دغه رقم حضرت زائدته رحمه الله چې له امام صاحب سره مې په جماعت کې د ماخوستن لمونځ کوو چې د یوې مسئلې د پوښتنې لپاره ورغلی وم، د ده ماته فهم نه و او په لمانځه ودرېدو، قرأت یې شروع کړو. کله چې دی دې آیات ته ورسېدو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم، نو بار یې دا آیات تلاوت کوو ان تر دې چې د سهار اذان ورباندې وشو، زه همداسې ورته انتظار وم. حضرت قاسم رحمه الله امام صاحب همدغه پورتنی آیات په لمونځه کې شروع کو او بار یې تلاوت کوو او ژړل یې او خدای جل جلاله ته یې عاجزي کوله. او حضرت نعمان ابن حماد رحمه الله فرمایي سمعت ابا عاصم وهو نوح الجامع قال سمعت ابا حنیفه یقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس والعين وما جاء عن الصحابة اخترنا وما كان من غیر ذلك فهم رجال ونحن الرجال. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به فرمایل چې هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه راغلي دي هغه په سر او سترګې موږ منلي دي، او هغه څه چې د صحابهو نه راغلي دي نو په هغې کې به موږ غوروالی کوو، د کومو صحابهو اقوال چې غوره دي، کوم چې فقاهت او د
علم چښتنان صحابه دي د هغې خبرو ته به ترجیح ورکوو او کوم چې د موږ د زمانې خبرې دي نو دوی هم سړي دي موږ هم سړي یو د دې خپلې خبرې دي او د موږ خپلې خبرې. نو دا د امام صاحب په اړه یو څو نظرونه وو د علماو او د ده د تقوا او د ده د سخاوت په اړه باندې. نو دا یو لوی شان د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ثابتوي.